مهم خبر عباس ستانکزي که تورخم لاره خلاصه نشي موږ به هم د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لار وتړو. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو جزیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو لپاره خپلې لارې همداسې بندې وساتي نو دوی به یې هم په غبرګون کې د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لاره وتړي. نوموړي په لوګر کې یوې غونډې ته په وینا کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د دوه اړخه سوداګرۍ د ودې لپاره ګامونه پورته کړي او د افغانستان محصولاتو ته لارې پرانیزي تر څو د پاکستان خلکو او همدارنګه هند او نورو هیوادونو ته ورسیږي. که پاکستان خپلې لارې خلاصې نه کړي موږ به هم د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لاره بنده کړو. دا مهال د افغانستان سلګونه لارۍ په تورخم کې بندې دي خو د پاکستان لارۍ په آزادانه د پاکستان توکي منځنۍ اسیا ته لیږدوي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمتو شوي ویډیو په پای کې نه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ته زموږ تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. تر بیا ښې چارې ښه واخلئ.